الاسماء الحسنا د الله پاک جل شانو ښایسته نومونه رب العزت په خپل کلام کې فرمایي کله چې تاسو خپل رب درغواړئ نو په ښایستو نومو یې دروغ غواړئ دروغ یې بولئ. یعنې کله چې ته دعا کوې، کله چې ته حاجت لرې، انسان ذکر په دې غرض وکړي نو په دې د الله پاک په دې ښایستو نومو کې یو ښایسته پیدې او برکتونه پټ دي پراته دي. دا د الله پاک جل شانه اول سما سوا نور ټول اسمي صفتی دي د الله پاک صفتونه نمونه دي. یعنې د الله پاک جل شانه دا صفت دی خالق دی قادر دی رازق دی او پلان دا به ټول انشاءالله راخلو. د دې د زده کړې دا فضیلت په احادیثو مبارکو کې بیان شوی دی چې یو څوک دا زده کړي الله رب العزت به د دې په بدله کې جنت ورته نصیب کړي، خدای به جنت ته داخل کړي. نو د زده کړې یو د یادولو معنا ده او بل یې دغسې زده کولو معنا ده. د دې خپل کشني کتابونه هم راځي خو تاسو یې کولی شئ د الله د سپېڅلي کلام د قرآن مجید په اول سر کې تاسو وګورئ هغه نومونه دي ټول. اول د الله پاک نوم چې دی هغه اسمي صفتی نه بلکې ذاتی دی، دا د الله پاک نوم دی، دا د الله خپل نوم دی. د دې تسنیه او جمع هم نه راځي، د دې اطلاق ما سوا د رب العالمین پر بل چا هم نه کېږي، بل چاته الله نه ویل کېږي. دا د الله خپل نوم دی او در ټولو غوره نوم دا دی. علماء په دې کې اسم اعظم دی او په دې باندې دعا کول، په دې باندې الله پاک الله بلل دی لکه په ټولو نومو چې تا الله پاک ته غږ ورکړی. نو اول نوم الله دی، د الله دا ذاتي نوم دی. الله معنا هغه واحد ذات چې نه عقل د هغه حقیقت ته رسیږي، نه د انسان په حواسو معلومیږي، هغه ذات د الله دغه معنا ده. عقلونه د هغه په ذات کې حیران. الله پاک په عقل نه پیژندل کیږي، الله پاک موږ نسو لیدلی، خدای پاک د قدرتو څخه پیژندی سو. په ورځ د آخرت بیا دیدار او جنتیان ته دیدار ثابت دی او حق دی. زما ګران ورونو څوک چې هر ورځ زر واره یا الله وایي، یا الله یا الله، علما لیکي انشاءالله لدغه انسان لدغه چانه به کنارنی که زړه لزړه څخه به شکونه لیري سي، په زړه کې بې ځایه شکونه شبهات او دا سړی به په عزم او په یقین کې پوخ سی، ورځ تر بلې به د په زړه کې عزم او یقین کلک سی او ټینګ به سی او زیات به سی، یقین به په برخه سی. او د لاعلاج مریضي لپاره یې ویل ډېر زیات ګټور دي. انسان خدای ناکرده په یو لاعلاج غم او مریضي او مشکل اخته نو بس یا الله یا الله په هغه نیت ویل، کوم نیت چې ستا په زړه کې یا الله په پورو لاندې کړی مې الله د مریضي رایسته کې نو ډېر زیات ګټور دي. ورونو موږ کوشش کوو چې په لنډه توګه راواخلو، چونکې میسج غټیږي، د دې وجې موږ به کوشش وکړو چې په لنډه توګه راواخلو. دوم نوم دی الرحمن، د دې معنا دا د ډېر رحم کوونکی ذات. څوک چې تر هر لمانځه وروسته سل واره یا رحمان یا رحمان ووایي انشاءالله د زړه څخه به هر قسمه سختي او غفلت لري سي. دریم نوم دی الرحیم، د دې معنا دا د ډېر مهربانه. څوک چې تر هر لمانځه وروسته سل واره یا رحیم وایي له ټولو افتونو څخه به په امان وي د الله په فضل. دریم نوم دی بخښنه غواړم، څلورم نوم دی الملکو، ملک حقیقي بادشاه. یقیني الله پاک حقیقي بادشاه دی، دا هر څه قدرتونه دا خبر دا ټول د په قدرت کې. هر ورځ د سهار تر لمانځه وروسته د دغه اسم د دغه نوم معنا د دغه نوم ویل د ډیر ویونکي به الله پاک غني کړي. الملکو کم سي بیا په سهار وخت کې او سلوار کم سي. بل نوم دی القدوس، دی القدوس معنا دا د ډیر زیات پاک او سپېڅلي ذات. کوم څوک چې په روحي ناروغي اخته وي، دغه ټینشن دی پلان دی نه هغه دی یا قدوس ډیر زیات وای انشاءالله دغه ناروغي څخه به الله پاک د اخلاص کی. او داسې په نور ناروغي اخته انسان نه جوړي کنه د دې نوم ویل په نه جوړي کې شدي. السلام د دې نوم معنا دا ده له هر عیب پاک سراسر سلامتی والا. د دې نوم زیات ویل انسان له جمله افتونو څخه ساتي، که زیات ویل سي او مریض ته دم کړل سي انشاءالله مریض به جوړ سي انشاءالله د خدای په فضل سره. بل نوم دی المؤمن جل جلاله، امن ورکوونکی ذات. څوک چې د بیرې په وختو کې دا اسم ډیر وایي
بلکې 610 ورې ووایي، یعنی چې ډېر وویل سي انشاءالله د تاوان څخه به په امن وساتل سي. څوک مالداري مثال کاروبار کوي، دغه چشکي کاروبار کوي، دغسې پر سړي باندې بل یو بیري، نو د المؤمن تور یاد وساتي، دغه د الله پاک نوم او دعوت ډېر وایست. او څوک چې ولیکي او له ځانه سره یې وساتي هغه به هم الله پاک په خپل حفاظت کې ساتي. دوستانو تر لیکلو ویل ډېر غوره دي. بل نوم دی د الله پاک اتم المهیمن جل جلاله. د دې معنا دا د نگهبان او ساتونکی الله پاک ټول دنیا ساتي. څوک چې تر غسل کولو وروسته 2 رکعات لمونځ وکړي بیا دغه نوم وایي انشاءالله پاکي او سپېڅلتیا به یې نصیب سي. او که څوک دغه نوم څو وارې ووایي نو ظاهر او باطن به یې پاک سي. بل نوم دی العزیز جل جلاله، پر ټولو غالب او برلاسی، ډیر ستر قدرت والا. دغه نوم د دې معنا دا ده څوک چې 40 ورځې 40 واره دغه نوم وایي په هغه الله پاک به هغه معززه کړي، الله به عزت ورکړي. او څوک چې د سهار تر لمانځه وروسته وایي هغه به انشاءالله چاته محتاج نه سي او عزتمند به الله پاک به دته عزت په خپل کورنۍ په قریبانو دوستانو ورکړي. بل نوم دی لسم الجبار جل جلاله. دا د دې معنا دا د خپل حکم په زور نافذونکی. الله داسې قادر ذات دی چې الله پاک څه وایي بل څوک چېرې نسي ویلی، نسي کولی. څوک چې هره ورځ د سهار او ماښام د لمانځه وروسته 22 واره دغه نوم وایي انشاءالله هغه به د ظالمانو له ظلم څخه الله پاک ساتي. بل نوم دی المتکبر جل جلاله، 11 د لوی او بزرګۍ خاوند. د دې معنا دا ده څوک چې دغه نوم ډیر وایي الله به عزت او بزرګي ور په برخه کړي، او هر کار په شروع کې کدا نوم ویل شي انشاءالله په هغه کې به کامیابی دې ته نصیب وي او کار په کامیابی پای ته رسیږي. بل نوم دی الخالق جل جلاله، پیدا کوونکی ذات. موږ چا پیدا کړیو؟ څوک چې دغه نوم 2 ورځې سلسل واره وایي انشاءالله له ټولو افتونو څخه به محفوظ سي. بل نوم دی الباری جل جلاله، خپل پلان نافذونکی، روح ورکونکی. د دې دغه دواړې معناوي دي. دغه نوم خواص او پیدې خورا زیاتې دي. بی اولاد کس دی دغه نوم ډیر وایي انشاءالله اولاد به په برخه سي. بل نوم دی 14 المصور جل جلاله، د خپل پلان مطابق صورت ورکونکی، صورت جوړونکی ذات. زموږ صورتونه چا راته نقشه کړي دي. د روژه مات پر وخت یا خالق یا باری یا مصور الفاظ ویل زیات ثواب لري. او څوک چې اولاد نه لري هغه کس دی د الفاظ زیات وایي انشاءالله الله پاک به نیک اولاد ورله ورکړي. بل نوم دی الغفار جل جلاله، ډیر بخښونکی ذات. د دې اسم زیات ویل د جمعې تر لمانځه وروسته ثوابونه لري. او که څوک د مازدیګر تر لمانځه وروسته هره ورځ یې غفار وایي انشاءالله د بخښل سوو کسانو په ټولۍ کې به الله پاک داخل کړي. الغفار. 14 نوم دی القهار جل جلاله، پر ټولو غالب او برلاسی. کوم څوک چې د دنیا په ډیر محبت اخته وي هغه دغه اسم ډیر وایي انشاءالله له زړه څخه به د دنیا محبت لري سي او له دین سره به محبت پیدا سي. بل نوم دی الوهاب جل جلاله، ډیر بخشش کوونکی او حقیقي فیاض ذات، حقیقي ورکوونکی او سخي ذات. څوک چې مفلس وي او هغه دغه اسم ډیر وایي یا دې ولیکي او د څاښت په ډول دې د ځان وچ شي انشاءالله د الله جل جلاله به غني کړي. د دې اسم ویل د څاښت تر لمانځه وروسته ډیر ثوابونه لري. بل نوم دی الرزاق جل جلاله، ټولو ته رزق رسونکی او رزق ورکوونکی ذات او ښه رزق ورکوونکی ذات. کوم څوک چې مفلس وي هغه دې دا اسم ډیر وایي او یا دې ولیکي او د څاښت په ډول دې وچ شي انشاءالله الله پاک به غني کړي. د دې اسم ویل د څاښت تر لمانځه وروسته ډیر ثواب لري. چونکې دا یو نوم 2 واره راغلی الرزاق، کې د دې یو نوم 2 پیدې وي. مثال د 2 نومو دغه یو پیدا و الوهاب الرزاق. نو لسم نوم دی الفتاح جل جلاله، ستر حاکم، صحیح او سم فیصله کوونکی ذات. د یا فتاح اسم یعنی نوم ډیر ویل انسان منور او خوش اخلاق کوي. د دې د تاثیر دی. او که څوک د سهار تر لمانځه وروسته وایي زړه به د ایمان په نور منور سي ان شاء الله العزیز. بل نوم دی العلیم جل جلاله، ستر حلیم او په هر څه پوهیدونکی ذات. څوک چې دا اسم ډیر وایي دا نوم د هغه کس څخه به عالم، هوښیار او پرهیزګاره جوړ سي. همدارنګه بل نوم دی القابض جل جلاله، راټولونکی او کمونکی ذات. څوک چې دا نوم ډیر وایي شتمني به یې زیاته سي او په رزق کې به یې پراخي راسي.
بل نوم دی الباسط جل جلاله پراخونکی وسیع کونکی ذات. د دې معنا دا ده څوک چې د څاښت لمانځه وروسته دا نوم 100 واره بخښنه غواړم 10 واره ووایي د هغه کس تمني به زیاته سي، هېڅکله به بل چاته نسي محتاج. الباسط جل جلاله الخافض کښته کوونکی ذات. الخافض جل جلاله د الخافض ډیر ویونکي بل مشکلات او نیستیو څخه خلاص، او څوک چې دا نوم ډیر وایي هغه به د دشمن له شر څخه په امان وي. بل نوم دی الرافع جل جلاله پورته کوونکی، را پورته کوونکی ذات. پورته کوونکی د دې معنا دا ده را پورته کوونکی ذات. الرافع څوک لوړوي، مقام او مرتبه ورکوي، عزت ورکوي، مال ورکوي، څوک به ښکته کوي ډکه والور باندې وچ. څوک چې د هرې میاشتې پر 14 100 واره دغه نوم ووایي الله به هغه کس له مخلوق څخه بې نیازه او بې احتیاجه او مستغني کړي. الله به دې خپله د کار سم کړي. المعز جل جلاله عزت ورکوونکی ذات. څوک چې د سهشنبې یا د جمعې په ورځ د ماښام د لمانځه وروسته 40 واره المعز ووایي هغه کس به الله پاک په خپلو په خلکو کې عزتمن کړي. المذل جل جلاله ذلیله کوونکی ذات. څوک چې 15 واره یا مذل ووایي او د سجدې په حالت کې دعا وکړي الله به یې قبول کړي. که کوم خاص دشمن ولري نو دا اسم د سجدې په حالت کې ووایست او دا وایست یا الله د دې ظالم له شر اخلاص کړي، ان شاء الله دعا به یې قبول شي. بل نوم دی 28 نمبر السمیع جل جلاله د هر څه اوریدونکی ذات. څوک چې د پنجشنبې په ورځ د څاښت لمانځه وروسته 1500 واره یا سمیع ووایي ان شاء الله دعا به یې قبول شي. بل نوم دی البصیر جل جلاله د هر څه لیدونکی. څوک چې د جمعې لمانځه وروسته 100 واره یا بصیر ووایي ان شاء الله په زړه کې به نور پیدا شي. بل نوم دی الحکم جل جلاله فیصله کوونکی. څوک چې د شپې په آخر کې 99 واره دغه نوم ووایي الله به زړه منور ایمان به قوي سي. د دې نوم زیات ویل د دې اسم زیات ویل د جمعې په ورځ کې زیات ثوابونه لري. الحکم جل جلاله الحکم داسې وایست. العدل جل جلاله سراسر عدل کوونکی، صحیح انصاف کوونکی ذات. څوک چې دا اسم او نوم ډیر ووایي ان شاء الله لزړه څخه به پیز بخنه غواړم لزړه څخه به بغض او کینه لري سي او عدل کوونکی بسیده انسان. اللطیف لطف او کرم او مهرباني کوونکی ذات. په پټو حقایقو پوهیدونکی ذات اللطیف دې ته وایي. څوک چې دغه اسم 130 واره وایي ان شاء الله پر رزق کې به پراخي راسي او د ژوند چارې به په اسانه سي. څوک چې په فقر غم او نور مصیبتو کې اخته وي هغه د نوم ډیر وایي اللطیف. الخبیر جل جلاله ددیشم نوم دی ډیر زیات خبردار ذات، په هر څه خبر دی. څوک چې دا نوم ډیر وایي الله به عالم او هوښیار کړي، او څوک چې په روحي ناروغي اخته وي هغه د اسم ډیر وایي الله به دغه ناروغي څخه خلاص کړي. الحلیم جل جلاله د ډیر زیات زغم خاوند. څوک چې دغه نوم پر کاغذ ولیکي او د څاښ په ډول یې وچ شي ان شاء الله په تو څخه به خلاص او نیکمرغي به په برخه سي. بل نوم دی العظیم جل جلاله العظیم ډیر لوی ستر ذات. څوک چې دغه نوم ډیر ووایي الله جل جلاله به هغه کس ته عزت، نیکبختي او عظمت ور په برخه کړي. بل نوم دی الغفور 15 نمبر جل جلاله الغفور جل جلاله معاف کوونکی، بخښونکی ذات، بخښه کوونکی ذات. کوم کس چې دغه نوم ډیر وایي ان شاء الله ټول تکلیفونه به ورڅخه لري سي، په مال او کورنۍ کې به برکت واچول سي. یو حدیث شریف کې راځي چې څوک په سجده کې 3 واره وایي یا رب اغفر لي الله به ګناهونه معاف کړي. همدارنګه بل نوم دی الشکور جل جلاله 16 نمبر. د دې نوم دا دی قدردان، د قدردان ذات. کوم څوک چې دغه نوم ډیر وایي الله به هغه کس ته عزت، نیکبختي او عظمت ور په برخه کړي. بل نوم دی العلی جل جلاله ډیر لوی پورته او برلاسی ذات. الله په هر چا قادر دی. د دې نوم ډیر ویونکي به همیشه کامیاب او عزتمن وي. د سهار تر لمانځه وروسته ویل زیات ثواب لري. العلی جل جلاله العلی. 18 نمبر نوم دی الکبیر جل جلاله ډیر لوی. د دې معنا دا د دې نوم زیات ویونکي به هم کامیاب او پر کارونو برلاسی وي. همدارنګه د دې نوم ویل سهار په وخت کې تر تلاوت وروسته ډیر ثوابونه لري. بل نوم دی الحفیظ جل جلاله
نه دیشم نمبر نوم دی. د دې نوم معنا دا د حفاظت کوونکی، د ټولو ساتونکی، د ځان مال اولاد د حفاظت لپاره د دې نوم زیات ویل ډیر مفید دی. کله چې په کوم خطر کې واقع سي نو دا نوم ډیر زیات وایست ان شاء الله الله به محفوظ کړي، الله به حفاظت وکړي. بل نوم دی 40 نمبر نوم المقیت جل جلاله، ټولو ته روزي او طاقت ورکوونکی ذات. دا نوم څو واره ووایست او پر کاغذ یې ولیکئ، د څاښ په ډول یې وچ شي ان شاء الله په بدن کې چې کوم مرضونه وي د دې په څښلو سره به الله پاک درته شفا نصیب کړي او داسې در څښلو ویل ډیر بهتره دي. الحسیب جل جلاله، ماشوم چې نسی ویل غته وته وچ شي حساب کوونکی 41 نمبر نوم دی الحسیب جل جلاله، حساب کوونکی د ټول لپاره کفایت کوونکی. دواړي معناوي دي. که غواړي د آخرت په ورځ مو نیک اعمال زیات وي او د الله له عذاب څخه د الله جل جلاله له عذاب څخه وژغورل سي اخلاص نو دا نوم ډیر وایست ان شاء الله د الله تعالی له عذاب څخه اخلاصي په دې شرط چې تل پرهیزګار ووسی. الجلیل جل جلاله 42 نمبر نوم د لوړ شان او شوکت خاون. څوک چې د دې نوم ډیر وظیفه کوي نیک خوی او پرهیزګاری به ځینې جوړ سي. الله پاک باغه نیک خوی او پرهیزګاری ور نصیب کی، یعنی نیک خوی او پرهیزګار به ورته جوړ سي، قدر او عزت به الله پاک زیات کړي او د خلکو ترمنځ به ښه نامه یادیږي. الجلیل. بل نوم دی 43 الکریم جل جلاله، ډیر کرم او مهرباني کوونکی ذات، ډیر سخی ذات. څوک چې د شپې د بيدیدلو په وخت کې یا کریم وایي الله جل جلاله به د آخرت په ورځ د علماو او صالحینو په څیر عزت ور نصیب کړي. بل نوم دی 44 الرقیب جل جلاله، نگهبان او ساتونکی ذات. د دې نوم ډیر ویل زیات ثوابونه لري، لکه کورنۍ مال اولاد به محفوظ وي او الله به ساتونکی وي او د ټولو آفاتو څخه به خلاص وي ان شاء الله العزیز. بل نوم دی المجیب جل جلاله، د دعا قبلونکی او اوریدونکی ذات. که د چا دعاوي نه قبلېږي هغه دې دا نوم ډیر وایي ان شاء الله دعاوي به قبول شي. بل نوم دی الواسع د الله جل جلاله، دا 40 دی د پراخي خاوند. دا معنا ده څوک چې دا نوم ډیر وایي الله جل جلاله به غنی کړي او د رزق پراخي دروازې به ورته پر خلاص کړي. بل نوم دی الحکیم جل جلاله، د لوی حکمتونو خاوند. څوک چې دا نوم همیشه وایي ان شاء الله به الله جل جلاله به هوښیار او حکمتونو څښتن کړي. الحکیم دا نوم. الودود 48 نوم دوی جل جلاله، د دې نوم معنا ده د ډیر محبت کوونکی ذات. څوک چې دا نوم ډیر وایي د هغه زړه به له محبت څخه ډک سي، د الله جل جلاله سره به محبت پیدا سي، د مور پلار میرمنې سره به محبت پیدا سي. بل نوم دی المجید جل جلاله، ډیر لوی او ستر ذات. د دې نامه ویل د ثوابونو ترڅنګ د ډیرو مرزونو دوا هم ده. د برس، د برګي مرز نه دی، هغه د برس برګي یو شی دی، د میرګي او داسې نور کوم ابلیج د دې نور سختونه جوړي د پاره مرز ناروغان دي زیات. دغه د دې مرزونو ناروغانو نه جوړان دي زیات. دغه المجید جل جلاله د دې نو معنا ورد او ذکر کوي ان شاء الله جوړ بس همدارنګه د حسد کینی او ذهنی ناروغي دوا هم ده. بل نوم دی 50 نمبر نوم الباعث جل جلاله، د مړو ژوندې کوونکی ذات. مړي به څوک ژوندې کوي؟ الله د بيدیدلو پر وخت لاس پر نامک شیر دی تر څو خوب درځي نو دا وایست الله به مو زړه روښانه کړي. بل نوم دی الشهید جل جلاله، د دې نو معنا دا د حاضر او ناظر لیدونکی ذات. کوم اولاد دونو نافرمانی کول نو دا نوم پر کاغذ ولیکي، د څاښ په ډول په وجه شي او د نیکی توصیه ورته وکړي ان شاء الله پر نیک لار برابر سي. بل نوم دی الحق جل جلاله 52 نمبر نوم، په ټولو صفاتونو سره ثابت برحق او حقيقي ذات. څوک چې دا نوم ډیر وایي الله جل جلاله به اخلاق شایسته کړي او پر نیک لار روان سي. زیات ویل ډیر ثوابونه لري. بل نوم دی 53 نوم الوکیل جل جلاله کارساز. څوک چې د دې نوم ډیر وظیفه کوي الله جل جلاله به د رحمت دروازې پر پرانیزي پر اخلاص به کې او پر رزق به پر اخر راسي.
دا 53 نوم و 54 القوي جل جلاله قوي جل جلاله ډیر قوت خاوند ځواکمن او زورور ذات دا معنا ده څوک چې د دې اسم او نوم وظیفه کوي الله جل جلاله به مددگار سي الله جل جلاله به د نیکو عملونو توفیق ورکړي او که میرمن ځینې ناراضه وي دا نوم دی ډیر وای ان شاء الله ځینې راضي بسي بل نوم دی 55 نمبر نوم المتین جل جلاله د ډیر قوت خاوند ځواکمن او زورور ذات که څوک په بدو عادت وي په بدو کارو عادت وي هغه باندې اخته هغه د نوم ډیر وای او د څاش په ډول دی ولي کی او ودی چې ان شاء الله له بدو عادتونو بخلاصي که تاسو چې شي ورونو په زمزم په بو کې وچ شي خود روي درچول ویل ډیر بهتره دي دا تجربه سوي خبره ده چل د ماشومان لپاره بهرحال تاسو هم چلې سیناروا خو نه دي بل نوم دی 55 الولی جل جلاله حامی دوست ولی او کارساز ذات که د چا علم کم وي او د زیات علم خواهش ولري هغه دي دا نوم ډیر وای ان شاء الله د علم او حکمت خاوند بسي بل نوم دی الحمید جل جلاله د تعریف لایق په خپل ذات کې ستایل سوی ذات حمید معنا چیش ده څوک چې د دې اسم وظیفه کوي الله جل جلاله به مددگار سي الله جل جلاله به د نیکو عملونو توفیق ورکړي او که میرمن ناراضه وي دا به نو دا نوم ډیر وای ان شاء الله ځینې راضي بسي بل نوم دی 55 المحصي جل جلاله د دې نوم معنا ده د پشه او کامل ډول شمار کوونکی که څوک په بدو عادتونو عادت او اختوي هغه د نوم ډیر وای او د څاش په ډول دی ولي کې ودی چې ان شاء الله له بدو عادتونو څخه بخلاصي بل نوم دی المبدي جل جلاله لومړی پیدا کوونکی که د کومې شذ کوچنی په نسوي هغه د اسم ډیر وای دی سره به کوچنی ته کوم نقصان نه رسیږي او سالم به د نړۍ تسترګي رونی کړي بل نوم دی المعيد جل جلاله دوهم ځل پیدا کوونکی ذات که څوک په بدو کارونو مبتلا او اخته عادت وي هغه دا نوم هر ورځ څو واره وای ان شاء الله خلاصي به ځینې پیدا کی په سګریټو نسوارو په نورو نارواو او که د چا شی ورکسوي وي د لټون پر وخت او د پیدا کولو پر وخت دا نوم ډیر وای ان شاء الله پیدا بس دا شی ورته یا به الله ترغه غوړه بدله ورکي بل نوم دی المحيي ژوند بخښون کی ذات المحيي ژوند بخښون کی ذات یعنی ژوند ورکون کی ذات که یو څوک مریض وي هغه د دانوم ډیر وای ان شاء الله شفا به په برخه سي او که څوک خپل نسی ویلې بل کس دی وای او پر چودي کړي هم سیدي المميت جل جلاله روح قبض کون کی مرګ ورکون کی ذات کده چا غرور زیات وي نه پسې په واکې نه وي هغه د بجیدلو پر وخت دغه نوم وای او بده دي سي عاجزي دی غوړه کړي غرور به یکشته سي بل ذات بل نوم دی د الله پاک دروش پېتم الحي جل جلاله تل تر تل ژوندۍ ذات څوک چې هر ورځ دا نوم درې واره وای ان شاء الله هیڅ کله به ناجوړه نشي او د اسم ډیر ویل انسان ته نیکمرغي او سعادت او نیکبختي او په برخه کوي بل نوم دی څلور شپېتم القيوم جل جلاله د ټولو کائنات سنبالون کی ذات که د چا سستی او کهالي زیات وي هغه دغه نوم ډیر وای سستی او کهالي به ختم شي القيوم جل جلاله او که څوک همیشه وای الله به شریف او عزتمن انسان تری جوړ کړي بل نوم دی 55 نمبر نوم الواحد جل جلاله الواجد واحد ندی الواجد جل جلاله هر څه بیا پیدا کوونکی موجود ذات دواړي معناوي دي کوم څوک چې دا نوم ډیر وای الله جل جلاله به نیکمرغي ور په برخه کړي طاقت او قوت به زیات او خلکو ته به محبوب شخص بل نوم دی 55 نمبر الماجد مخکې الواجد د الماجد جل جلاله د بزرګي او لوی خاوند د چا په زړه کې چې وسوسه او بې ځای شبهات وي هغه د نوم د ورځې څو واره وای چې څومره زیات ویلې څومره ورته پیدا کوي له زړه څخه به شکونه وسوسه لري سي او ایمان به قوي بل نوم دی الواحد جل جلاله یو او یوازي او یکتا ذات واحد ذات
د چا چې له پیسو او دنیا سره بیا حده مینه وي هغه دې دا نوم ډېر وایي چې زړه به یې صفا سي الله جل جلاله به یې مینه به د خدای سره زیاته سي کلک موحد به ځینې جوړ سي او له شرکیاتو څخه به وساتل سي خلاص به سي د شرک او د کفر او د دې خبرو څخه بل نوم دی د الله پاک د تشبیتم نمبر نوم الاحد جل جلاله یک یو ذات واحد ذات لا شریک ذات خالق لا یزال د دې نوم ډیر ویل انسان له شرک څخه راګرځي او د الله پاک پر یوالي یقین پیدا کیږي څوک چې هر ورځ وای لزر څخه به بیر لیدي سي او یوازې د الله او بندګۍ ته به مخه وکړي بل نوم دی د الله پاک الصمد جل جلاله د ټولو څخه به نیاز ذات د معنا ده د دې نوم زیات ویل هم د ثوابونو ترڅنګ دنیوي خوشحالي لري او انسان له مشکلاتو څخه خلاصوي همیشه وینکه به له مخلوقاتو بې نیاز او ایمان به قوي وي بل نوم دی د الله پاک القادر جل جلاله کامل قدرت درلودونکی ذات د کامل قدرت څښتن دا معنا ده که څوک په ډیرو مشکلاتو کې راګیر وي هغه دي دا نوم ډیر وای ان شاء الله له مشکلاتو بخلاصون ومومي بل نوم دی المقتدر د قدرت درلودونکی ذات د دې معنا دا ده قدرت لرونکی کوم څوک چې په کارونو کې مشکلات ولري هغه دې دا نوم ډیر وای ان شاء الله کارونه به اسانه سي بل نوم دی المقدم جل جلاله ورسته کوونکی کوم څوک چې دشمنان ولري هغه دې دا نوم ډیر وای دشمنان له شر بخلاصون ومومي قوت به زیات سي او بری به نصیب سي بل نوم دی المؤخر جل جلاله المؤخر جل جلاله مهلت ورکون کی ورسته کون کی ذات څوک چې دا نوم ډیر وای پر هغه به د آخرت پر ورځ اساني وي او د نورو په پرتله بل مشکلات خلاص وي خو په دې شرط چې پرهیزګاری او د الله اوامر سره بسر غړون نه کوي بل نوم دی الاول جل جلاله هغه اول ذات دی هغه اول دی لدنه مخکې چې شنو د چا چې نارینه اولاد نه وي هغه جدانوم ډیر وای ان شاء الله جل جلاله به نارینه اولاد ورکړي مسافر جدانوم ډیر وای سفر به په خیر سي بل نوم دی 15 اویایم الاخر جل جلاله هغه ذات یعنی هغه آخر دی لده څورسته بیا بل شي نه پاتې کیږي آخر بم دی څوک چې دا نوم ډیر وای زړه به منور سي الله محبت په زړه کې پیدا کړي د زکندن پر وخت یې کلمه پر خله جاری وي بل نوم دی د الله پاک الظاهر جل جلاله هغه ظاهر او څرګند دی معنا دا ده د دې نوم ویل هم زړه منور کوي پسترګي کې رونا او زړه کې باطل څخه پاکي چې سړی ډیر وای و اویم نوم نمبر نوم دی الباطن جل جلاله هغه پټ او پنهان دی څوک چې دا نوم ډیر وای پزړه کې به الله جل جلاله سره محبت پیدا سي ظاهر او باطن به سمسي او لغیبت څخه به نفرت وسی بل نوم دی د الله پاک الولی جل جلاله حامی ولی دوست او کارساز ذات الوالی بل مخ کی تیر سو الولی ګران ورونو څوک چې دا نوم ډیر وای د هغه سره به الله جل جلاله په ارزه کې ملګری او مددگار وي همیشه وینکی به په امن وي بل زیات بل نوم دی د الله پاک جل جلاله المتعال جل جلاله تر ټولو لوی او اوچت ذات د دې نوم ویل د ثوابونو ترڅنګ نور مشکلات هم لمن زوړي کچېری څوک په مشکل کې وي هغه چې دا نوم ډیر وای ان شاء الله مشکلات به الله پاک ورسه ایست کې الله پاک به ورته ختم کې حل بس مشکلات بل نوم دی البر جل جلاله ډیر غوره سلوک کوونکی ذات که څوک په بدو او ناروا کارونو اخته وي هغه دی په کلکه توبه وکړي او دا نوم دی ډیر وای له بدو کارو به زړه تور سي او الله جل جلاله ته توبه به الله قبول کړي بل نوم دی التواب جل جلاله ډیر توبه قبلونکی د دې نوم ویل هم د ثوابونو ترڅنګ ډېری ګټې لري څوک چې دا نوم ډیر وای الله جل جلاله توبه قبول کړي او بښنه به ورته وکړي بل نوم دی المنتقم جل جلاله بدله او انتقام اخیستونکی ذات څوک چې دا نوم ډیر وای الله جل جلاله به له ظالمانو څخه وساتي او که پر چا ظلم سوي هغه به دې دا نوم ډیر وای الله به هغه ظالم ته سزا ورکړي بل نوم دی العفو جل جلاله نرمي کوونکی معاف کوونکی ذات کله چا څخه ګناهونه ډیر سوي
شوي وي هغه دې دا نوم ډېر وایي الله جل جلاله به عفو ورته وکړي او وبه یې بخښي الله پاک به عفو ورته وکړي او وبه بخښي بل نوم دی 4 الرؤوف جل جلاله ډېر شفقت او مهرباني کوونکی ذات د دې نوم ویونکی به مشفق او مهربانه انسان وي څوک چې دا نوم ډېر وایي الله جل جلاله به مخلوق پر مهربانه کړي او دی به پر نورو انسانانو مهربانه کړي بل نوم دی الملك جل جلاله دا نوم په مالک هم راځي مالک جل جلاله د بادشاهانو باچا د ټول جهان باچا دواړه معنی دي څوک چې دا نوم ډېر وایي هغه به له خلکو څخه بېنیاز او د الله مطیع بنده جوړ سي او هم به د خلکو له احتیاج خلاص بل نوم دی د الله پاک ذل جلال 8 نمبر ذل جلال جل جلاله لوړ او د عزت خاوند څوک چې دا نوم ډېر وایي هغه ته به عزت ور په برخه سي د خلکو ترمنځ به پښتنامه یادیږي او ثوابونه به په برخه سي بل نوم دی د الله پاک 8 نمبر المقسط عدل او انصاف کوونکی ذات کوم چاته بې ځای وسوسې او تشویشونه ورلويږي هغه دې دا نوم ډېر وایي تشویشونه به رافسي بل نوم دی د الله پاک 8 نمبر الجامع جل جلاله د قیامت په ورځ د خلکو را جمع کوونکی د دې نوم ویونکی به همیشه خوشاله او خوش اخلاق وي که څوک په ذهني ناروغي اخته وي هغه دې دا نوم ډېر وایي ان شاء الله ناروغي به ختم شي بل نوم دی د الله پاک نه 8 نمبر نوم الغنی جل جلاله لار چا مستغنی او بېنیاز ذات څوک چې دا نوم ډېر وایي لمرزونو سبا الله پاک شفا ورکړي او د خلکو له احتیاج به خلاص الله به خپل کار وسم کړي بل نوم دی المغنی جل جلاله المغنی جل جلاله غنی کوونکی بېنیازه کوونکی ذات دې اسم او نوم ویل د سهار تل منظورسته زیات ثوابونه هم لري ویونکی به الله غنی او له مخلوق څخه بېنیازه کړي بل نوم دی المانع جل جلاله لاکته ل بربادي تباہی څخه من کوونکی ذات کچيري د میړو میرمنې ترمنځ مشکل وي او خبدي وي هغه د نوم ډېر وایي مشکل به ختم سي ول میرمنې سره به صلح او جوړ وسی محبت به زیات سي بل نوم دی الاغضار جل جلاله د نقصان رسولو قدرت لرونکي ذات څوک چې دا نوم ډېر وایي د هغه څخه ظاهري او باطني اپتونه په الله پاک لري کې او لري کېږي بل نوم دی النافع جل جلاله ګټه او نفع رسونکي ذات که کوم مشکل ولري دا نوم ډېر وایي ان شاء الله مشکل به الله پاک در پکړي څوک چې دا نوم ډېر وایي نه په ومومي او له مشکلاتو بخلاص بل نوم دی النور جل جلاله د کامل نور خاوند څوک چې دا نوم د سهار په وخت کې وایي زړه به له خفګان څخه خلاصي 95 نمبر نوم دی الهادي جل جلاله لارښود هدایت کوونکی ذات څوک چې دا نوم د سهار په وخت کې وایي الله جل جلاله به هدایت ورته وکړي او پر مستقیمه لار به روان کړي بل نوم دی البديع جل جلاله 96 نمبر نوم د بې مثل شیانو پیدا کوونکی ذات د دې نوم ویل د ثوابونو ترڅنګ نور مشکلات هم لمنځه وړي کچيري څوک په کوم مشکل کې وي هغه د دا نوم ډېر وایي مشکلات به حل سي بل نوم دی الباقي جل جلاله 90 نمبر نوم همیشه او تل پاته ذات دا معنا ده څوک چې د جمعې په ورځ دا نوم وایي هغه بل هر ډول ضررونو څخه په الله پاک وساتي او ټول نیک اعمال به قبول سي 98 نمبر نوم دی الوارث جل جلاله تر ټول ورسته باقی او موجود پاتې کېدونکي ذات د دې نوم ویونکي به همیشه خوشاله وي الله جل جلاله به لغمونو څخه وساتي اخر خاتمه به په خیر سي او له پریشانۍ به خلاص وي او 99 نمبر نوم دی اخرنی نوم الرشید جل جلاله سم او نیغ لار شونکي ذات په کوم کار کې چې مشکل ولري یا نه پوهیږي نو دا نوم سلواري ووایست ان شاء الله مشکل به محل سي او همیشه ویلې ثوابونه لري الله پاک دی بل نوم دی سلم نمبر نوم الصبور جل جلاله ډیر صبر کوونکی صبر ورکوونکی ذات کی غم او پریشانی درته پیښ شي دوه رکعات المنځ وکړي او دا نوم څو واره وایست الله به صبر او برداشت او صلاح درکړي بل نوم دی المولی بخنه غواړم المولا جل جلاله مددگار سرپرست حامی او ناصر د دین معنا ده بل نوم دی الخلاق جل جلاله پیدا کون کی ذات بل نوم دی القائم دا نور په قران کې دغه زیات سره غلي دی القائم بالقسط دا نوم د الله پاک دی بل نوم دی الکفیل جل جلاله گوا او شاهد بل نوم دی الاعلى تر طول اعلى تر طول ش
صحیح دي او داسې نور نمونه هم د الله پاک جل شانه لکه الرب عالم الغیب والشهاده پایاتو کې ذکر دي خدا نه نیوي نمونه ما تاسو ته تر وشو ما ورونو چې دا نه نیوي نمونه چې زده کړل الله رب العزت باغته